او آخر کې ګوره زه د دې حالاتو متعلق یو څو خبرې کوم. مرګ هیڅ پته نه لګي، د ټارګټ هیڅ پته نه لګي. منګ ته په واټسپ باندې دمکې میلاو دي، منګ هغه دمکې سکرین کړي دي او د هغې مو سکین کړي مو دي او د هغې مو کاپي سره د درخواسته د ورمړو تاڼې ته لیږلې ده، هغه مخکې لیږلې ده. سی ټي ډي تاڼې ته مو لیږلې ده، کیدای شي هغوی مخکې لیږلي وي یا کیدای شي نه یې لیږلي، ځکه چې زموږ څه حیثیت دی؟ حیثیت نشته. حیثیت خو هله دی چې زه خپل درخواست سره 2 لکه روپۍ ورکړم، بیا به زما درخواست به بیا په هوا شي. او ما ته همداسې هم دمکې میلاو دي او ما ته سرکار هم راکړي دي دمکیانې چې ګوره تا ته خطره ده. ما ته لیګل لیټر راوړی دی چې تا پسې خلک لګیا دي او سخته سنګینه خطره دی ده، که 10 ټوپک وي 20 ګرځوه او که 20 وي 40 ګرځوه. یو طرف ته ما ته سرکار د دمکو اطلاع راکوي، یو طرف ته ما ته دشمن دمکې راکوي، بل طرف ته ما ته سازشونه بې نقاب کیږي، خلک یې بې نقاب کوي. دا سازش روان دی، دا سازش روان دی. بل طرف